بعضې مولیانو رجسټر کې نومونه لیکلي باقاعده مقتدیان چې په دې کور کې تپوس هم کوي د دې څو کسان دي وایي حق شان قیمت ورپسې لیکلی چې ستاسو خو دومره سرسایه کېږي که نیمه دې ولا وراړم جګړه ده لانجه ده دا پکې لا بیا یو لوی عمل هغې ته صدقة الفطر وایي د دې متعلق به لږ وضاحت وکړم فطرانه ورته وایي زموږ پښتانه ورته سرسایه م وایي دا فطرانه چې کومه ده دا هغه صدقه ده چې دا په هغه انسان واجب ده چې د هغه وس کېږي او په کور کې خرچه برابره ده دی به ادا کوي یو غریب دی مسکین دی فقرا دي کونډې رنډې یتیمانان داسې خلک ته د پته ده چې دا ډېر زیات مجبوره دي هغه د دې مستحقین دي که چېرته داسې یو عالم او مولوي صاحب د مسجد امام او دې حالت کې نو ټیک د هغه له هم ورکولی شي خو که چېرته د مولوي صاحب وس کېږي ګوره د هغه له جایز نه دي بعضې مولیانو زه په مولیانو تنقید کول نه غواړم صرف توجه دپاره دا خبره کوم ځکه علما اوچت خلک دی نو هغوی له اوچت صفات اختیارول پکار دي یو عالم ته ښه پته ده چې په ما زکات نه کېږي زما وس کېږي الحمدلله او دله خلک زکات راوړي او دی ځان له خوري دا خو ته اور خېټه ته اچوي تا ته ښه پته ده چې په ما باندې صدقة الفطر نه کېږي زه غني یم مالدار یم الحمدلله الله دله وس درکړی څه روزګار دې شته بچي دې په روزګار دي یو طرف نه ستا د ذریعه د مدن برابره ده نو دې ته به یې لاس مه نیسه دا د عوامو د مالونو خیرې دی په دې ته څه کوې چې راوړئ بعضې مولیانو رجسټر کې نومونه لیکلي باقاعده مقتدیان چې په دې کور کې تپوس هم کوي د دې څو کسان دي وایي حق شان قیمت ورپسې لیکلی چې ستاسو خو دومره سرسایه کېږي که نیمه دې ولا وراړم جګړه ده لانجه ده دا پکې لا بیا او ښه به وس کېږي تر دې پورې چې ما د یو مولا بیان په خپله اورېد هغه وایي چې د مولا دروازه د سرو زرو شیم دا زکات به وله ورکوې وایي او دا سرسایه به وله ورکوې لکه چې دروازې د سرو زرو شوله نو بېرته څنګه زکات لکه اخلي او بېرته څنګه سرسایه اخلي که وس دې نه کېږي تا ته ښه پته یا مولوي صاحب دی بېوسه دی غریب دی بچي هم بېروزګاره دي یا سبقونه وایي د ګټې وټې څوک نشته ټیک ده ورکوله ښه خبره ده د ده نه نیک سړی بیا ډوشته نه دا ښه سړی دی کم از کم چې عالم نور ایسم نه نو دا 15 وخته مونځ خو کوي که نه او هر وخت خو په اودس کې ګرځي که نه چې د دې نورو خلکو نه که ډېر هم بېکاره شي ډېر هم بېکاره شي دین غوره د عوامو په نسبت ښي قرآن سره تعلق یو درس کوي چاته یو نصیحت خبره خو کوي کم از کم نو ښه خبره ده که د سره تعاون وشي او دی بېوسی خو که چېرته یې وس کېږي نو دې ته د لاس نه نیسي دا دې نه دی اخلي ودې وایي خپلو عوامو ته چې دا زما حق نه دی دا دغه کونډې له ویسئ دا دغلته یتیمانان دي هغوی له ویسئ دې محله کې دي په دې علاقه کې دي هغوی له ورکوئ هغوی ته دې دا ورکړي